السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو که چېرته تاسو غواړئ د واټساپ، مسنجر او د ټیلیګرام میسجونه وګورئ او چې کوم کس تاسو ته میسج کړی وي هغې ته بالکل معلومات ونه شي چې دا کس زما میسج ریډ کړی دی. کله کله داسې شي چې یو کس درته میسج لیږي او ته غواړې چې یاره کاشکې مې دغه میسج لیدلی وی خو هغه ته نه ښکاره کېدی، یعنې هغې ته معلومات نه کېدي. زه هغې ته آفلاین ښکاره کېدلی ځکه چې میسج ماته لیکي هغه میسج ما لیدلی وي هغې ته به معلومات نه کېږي. دا کېږي څنګه دوستانو؟ ډېر یو اسانه طریقه ده. تاسو دوستانو دلته نوټیفیکیشن ښکاري څنګه ګوره ماته په ټیلیګرام کې زیات میسجونه راغلي. اوس وګورئ دا ما ولیدل خو هغې ته ښکاري نه، هغوی ته معلومات نه کېږي چې ما دغه میسج ریډ کړی یا دغه میسج ما لیدلی او که نه مې دی لیدلی. یعنې ستاسو د واټساپ، ټیلیګرام، میسنجر لاست سین یعنې کله چې تاسو واټساپ ته ننوتئ هغې ته معلومات نه کېږي. هغه وایي چې زه پرېږدی دا کس آنلاین نه ده، دا آفلاین ده. کېږي څنګه دوستانو؟ دې لپاره سمپل یو آسان اپلیکیشن هغې په کار ده. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې مو انسټال کړئ اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. چې کله هم اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ دوستانو تاسو ته به دا ځای راځي سمنه. نو دلته به تاسو صرف دغه دوه چیکه ولګوئ. چې کله هم دغه چیکه تاسو ولګوئ دلته به دا پرمیشن ورکړئ، دلته دا به دلته تاسو الاو کړئ. د هغې نه پس به دا لندنۍ هم چیک کړئ. سمه ده. د هغې نه پس به دلته تاسو راشئ ډایرکټ چیټ به پیدا کړي، دا به الاو کړئ او د هغې نه پس به بیرته وځئ. چې کله هم دلته تاسو ووتئ نو دلته ګوره تاسو ښکاري دوستانو دلته دا یو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي. اوس ګورئ زه واټساپ ته ځمه، دا مثال په طور واټساپ ته ځم، واټساپ ته ځئ بل واټساپ ته یو میسج کومه. ګورئ زه یو میسج کومه، ګورئ د مثال په طور زه سلام کوم. ګورئ دلته به ماته میسج راځي. چې کله هم دلته ګورئ ماته میسج راغی، اوس ګورئ هلته هم راغی. ګورئ دا اوریجنل نوټیفیکیشن ده. سمه ده. دا به تاسو نه ګورئ ځکه چې هغې ته معلومات کړي. تاسو به دلته ګورئ، دلته ورسره میسجونه وکړئ، هغې ته پته نه لګي معلومات ته کړي چې هلکه دا سړی خو آفلاین څنګه ماته جوابونه درکړي. اوس تاسو په ذهن کې دغه یو سوال پیدا کېږي چې یاره موږ به چاته اوس میسج کوو څنګه به یې کوو؟ ځکه چې تاسو اوس واټساپ خلاص کړئ نو تاسو ته دغه کس ته معلومات کېږي چې دا کس دا لږ مخکې واټساپ ته راغلی خو اوس زما دپاره نه راځي. نو تاسو به څه کوئ؟ دلته به راځئ او خپل ګوګل ته کروم ته نه ګوره ګوګل ته به راشئ. سمه ده. چې کله هم دلته تاسو ګوګل ته راغلی دلته به تاسو ولیکئ. اوس زه د مثال په طور واټساپ ته کومه که نه سینډ واټساپ میسج دا لاندې ګوره. چې کله هم دا تاسو ووایل دلته به تاسو دلته وګورئ په دې کلیک کې تاسو ته ټول کنټاکټ راځي چې چاته تاسو میسج کول غواړئ. دلته به تاسو میسج ولیکئ، هر میسج چې لیکئ دلته به تاسو په دې لیکئ او اټومیټیکلي به هغې ته میسج ځي او هغې ته به معلومات هم لیکي. دوستانو ډېره زبردست او خوندوره طریقه ده، ضروري خپل موبایل کې وکړئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې درسره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې یاد ساتئ.